د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان یو 50مې غونډې ته د خبرو پر مهال پر ایران د اسرایلو بریدونه غندلي. مولوي امیر خان متقي له اسلامي نړۍ غوښتي چې د اسرایلو له لوري پر ایران د وروستیو بریدونو او د غاصب رژیم له لوري د فلسطین د مظلوم ولس د نسل وژنې مخه ونیسي. زه د اسلامي همکاریو سازمان پر غړو هیوادونو غږ کوم چې د فلسطین او ایران پر خلاف د اسرایلي رژیم د مظالمو مخه ونیسي، کنه د دې حالت دوام د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت ته مستقیم ګواښ او ویجاړونکي عواقب لرلی شي. اسرائیلي اشغالګر رژیم د ټولو نړیوالو قوانینو او بشري اصولو خلاف د یو مظلوم ملت د نسل ختمونې او د زرګونو کلونو تاریخ د پاکولو بې رحمه جګړه روانه کړې. مولوي امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې د خپل مسؤلیت له مخې پر اسلامي امارات د سیاسي او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. زموږ هیواد د غربي نړۍ د ځینو هیوادونو لخوا له نامشروع اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. زه غواړم یادونه وکړم چې امریکا په افغانستان کې له 20 کاله جګړې وروسته د افغان ملت ملي شتمنۍ کنګل کړي چې له امله د افغانستان طبیعي اقتصادي پرمختګ له ننګونو سره مخ دی. زه د اسلامي همکاریو سازمان او غړو هیوادونو په مخ کې یو ځل بیا غږ کوم چې د افغانستان د مرکزي بانک کنګل شوې شتمنۍ باید له ځنډ او خنډ پرته آزاد شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان تیار دی چې د اسلامي هیوادونو د اتصال، ترانزیت او سوداګرۍ مهمه دروازه شي او د اسلامي همکاریو پر سازمان غږ کوي چې د غړو هیوادونو بیا رغونې او اقتصادي ملاتړ ته پاملرنه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ته وړاندیز کوم چې د خپل مسؤلیت له مخې باید د هغو غړو هیوادونو چې اوس د ثبات پړاو ته داخل شوي د بیا رغونې او اقتصادي ودې ملاتړ ته توجه وکړي. موږ چمتو یو چې د OIC د یوې ستراتیژیکي اقتصادي ایجنډا په چوکاټ کې د سیمه ییز اتصال، انرژي، لوجستیک او پانګونې په برخو کې رغنده رول ادا کړو. مولوي امیر خان متقي دغه غونډې په څنډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي. په دې لیدنه کې دواړو لوریو په بیلابیلو برخو کې د کابل او استانبول ترمنځ د همکاریو په پراختیا د ټینګار ترڅنګ په سیمه ییزو مسایلو هم خبرې کړې دي.